السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن او ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. نو ملګرو موږ نه زیات دوستان ملګري پوښتنه کوي چې موږ ته داسې یو اپلیکیشن یا داسې طریقه راوښیه چې موږ په انټرنیټ کې انلاین پیسې وګټو او خپل موبایل ته یې ولیږو. نو ما هم چون ډیر کوشش وکړ تاسو ته مې ډیر اپلیکیشن پیدا کړل، که څه هم ځینې داسې اپلیکیشن دي چې کله تاسو پکې کار وکړئ هغه پیسې بیا تاسو ته نه لیږي، هغه فیک وي، تاسو ته پیسې نشئ ویستلی، او یا هم ځینې داسې دي چې هغو کې کار کول ډیر مشکل دي، تاسو د خپل انټرنیټ مصرف هم پرې نشئ پوره کولی. نو نن چې درته کوم اپلیکیشن درښایم هغه 100% کار کوي او د څو 3-4 میاشتې تقریبا کېږي چې زه یې کارومه او دغه څخه ما څو وارې پیسې ویستلې دي. او په دغه ویډیو کې بیا هم زه تاسو ته په ثبوت سره درښکاره کوم چې بیا هم زه ترې 400 افغانۍ د خپل موبایل سیم کارت ته لیږم او تاسو بالکل دغه څخه پیسې ویستلی شئ. که څه هم پیسې یو څه کمې درکوي خو کار یې تر نورو ډېر اسان دی، صرف 15 دقیقې یا 10 دقیقې وخت چې تاسو ورکړئ په ورځ کې، هغه سهار ټایم کې تاسو پیسې ویستلی، تاسو پکې کار کولی شئ او کوم طریقه چې زه تاسو ته درښایم په هغه طریقه تاسو پکې پیسې ګټلی شئ. نو کار یې ډېر اسان دی او پیسې هم تاسو ته زیاتې درکوي. نو ملګرو دغه اپلیکیشن چې تاسو ته درښایم هغه پرایمس اپلیکیشن دی. پرایمس اپلیکیشن به زیاتو کسانو لیدلی هم وي او ډېرو به استعمال کړی هم وي، که چا یې تر اوسه پورې استعمال کړی نه وي کارولی نه وي خو بیا هم تاسو دغه ویډیو کې وګورئ، تاسو طریقه هم درښایم چې څنګه موږ دغه استعمال کړو. نو ډېرو کسانو بیا دغه اپلیکیشن کې موږ نه پوښتنه کول چې پوښتنې یا ټاسکونه کم راځي. بالکل پوښتنې ټاسکونه یې اوس ډېر کم کړي دي، پوره مخکې به زیات راتلل، خو سهار وخت کې 2 یا 3 پوښتنې داسې ټاسکونه راشي او نور زیات نه راځي. خو ملګرو د ورځې په جریان کې هم کله کله یو نیم راځي. او بل ملګرو دغه اپلیکیشن زیاتره په ځای پورې اړه لري، زیاتره په ښارونو کې د دې پوښتنې ټاسکونه زیات راځي. که چېرې تاسو په ښار کې موقعیت ولرئ دغه پوښتنې به تاسو ته زیات راځي. نور ویډیو نه اوږدوم، تاسو ته په ویډیو باندې پیل کوم. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ملګرو دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې درکړی، تاسو له هغه ځای څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. نو کله چې ملګرو تاسو اول ور پرایمس اپلیکیشن در خلاص کړئ نو اول ور تاسو ورسره د فیسبوک نه یا هم د جیمیل اکاونټ نه لوګین کیږي، خو تاسو د جیمیل اکاونټ نه ورسره لوګین شئ ځکه فیسبوک آی ډي کله کله خرابېږي، مشکل راځي درته په جیمیل کې به مشکل نه وي. او بل تاسو نه ډېره اسانه ساده پوښتنه غواړي راځي درته د هوا حالاتو په اړه، هغه به تاسو ورکړئ او انځور به واخلئ د هوا څخه، بس هغه باندې به تاسو ته پیسې درکړي. نور به تاسو ته نور مخکې ټاسکونه راځي هغه به تاسو حل کوئ. دا د ملګرو ما پرایمس اپلیکیشن د راخلاص کړو، دلته ماته اتوماتیک 2 پوښتنې راغلې. نو دغه شانتې پوښتنې تاسو ته راځي. دلته ملګرو تاسو 2 ډوله پوښتنې راځي، یو د سروي پوښتنې دي او بل د ځای پر ځای کې په دې کې پوښتنې دي. ملګرو اول سروي کې چې کومه پوښتنه درته راشي هغه قیمت یا بیه چې د 2.5 افغانۍ نه ونیسه تر 12 افغانۍ پورې راځي. ان تاسو ته زیاتره وخت د 2.5 افغانۍ والا پوښتنې زیاتې راځي او په دې نه پورته بیا 15 افغانۍ والا راځي، د 10 افغانۍ والا، همدارنګه ملګرو د 12 افغانۍ والا پوښتنه هم پکې راځي، کله کله راتلی شي. او په دغه ځای کې چې کوم پوښتنه راځي یعنې ځای پر ځای کې هغه پوښتنې بیا لږ څه مشکل دي، مشکل نه دي، ډېر اسانه دي، خو صرف تاسو نه عکس غواړي. عکس د هغه شي غواړي چې کوم شی تاسو نه غوښتی وي، همغه ځای ته ورځئ، هغه څخه به عکس اخلئ، هلته به خپل موقعیت ټاکئ او وروسته تاسو په پوښتنه باندې 20 افغانۍ درکوي. ځینو به د 10 نه ونیسي تر 100 پورې د هغې پوښتنې ریټ دی، خپل ټارګېټ دی او زیاتره 20 افغانۍ تاسو ته په هغه درکوي. زه مثلا اوس راځم دغه یو پوښتنه راخلاصوم، تاسو ته درښایم او وروسته تاسو ته دې درښایم او د پیسو لیږلو چل هم درښایم چې ما پکې ګټلي دي. کله چې تاسو په دغه پوښتنه باندې کلیک کړئ د ټاسک باندې نو تاسو دغه ټاسک به راخلاص شي. خو دې ته ملګرو تاسو په یاد وي چې تاسو به د خپل موبایل لوکیشن هر وخت دې راخلاصوئ. دلته تاسو ته ښکاري ما د خپل موبایل لوکیشن خلاص کړی دی، دغه لوکیشن ضرور غواړي، دا به تاسو په خپل موبایل کې ورته خلاصوئ. ډېرو دوستانو ته دغه ورته نه و خلاص کړی نو موږ نه یې پوښتنه کوله چې دا موږ ته نه راخلاصېږي. دلته به تاسو دغه اپشن ښکاري اوس فایل کړئ، په دغه اپشن به تاسو کلیک کړئ. ما خو تیار پښتو ژبې ته اړولی دی. ها دوستانو دا دی دغه راخلاص شو. اوس تاسو دغه پوښتنې درنه کړي ده، تاسو پوښتنې به ټول ځوابوئ. تاسو ته دلته وایي تاسو د لاندې بیان سره څومره موافق یاست. په عموم کې زه احساس کوم چې زما د هېواد د نور اتباعو په پرتله زما سره مساوي چلند کېږي. دلته په کلکه موافق یم، بیا اندېښنې یم. تاسو چې کوم یې انتخابوئ، مثال زه ورته وایم چې موافق یم.
تاسو چې هر یو انتخابوئ او وروسته تاسو ته بله پوښتنه راځي، په دې سره تاسو ته بله راځي داسې هر یو پوښتنه ځوابوئ. صرف نور مشکل نشته، داسې ځواب ورته ور نه کوئ چې یو کې ورته وایي چې دا خبره صحیح ده او بل کې بیا ورته وایي چې غلطه ده. داسې جواب ونه کوئ، ډېر مخالف ځواب. نور پوښتنه صحیح کېږي، لږ چې بدل وي مشکل نشته. زه ویډیو لږ سکۍ کوم، دغه پوښتنې ځوابوم، وروسته تاسو ته نوره طریقه درښایم. نو دا د ملګرو ما پوښتنې حل کړې، خو تاسو دلته لاندې یو بل اپشن راځي زما کارونه. دلته چې کله تاسو کلیک وکړئ، اول دلته کول په نوم اپشن راځي. په دې کې تاسو ته هغه پوښتنې راځي چې تاسو ځواب کړي نه وي، او دلته بشپړ شو، په دې کې تاسو ته هغه پوښتنې راځي چې تاسو بشپړې کړي وي، حل کړي مو وي. او ملګرو تاسو په تادیه باندې کلیک وکړئ. اوس ګورئ زما پیسې فی الحال دي 382 پیسې دي او 14 ما مخکې ترې ویستلې دي په دغه اکاونټ کې. په بل اکاونټ کې ما نور زیاتې ترې ویستلې وي، څو پیرې مې ترې ویستلې وي، خو دغه اکاونټ کې ما یو ځل 14 ترې ویستلې وي، اوس وخت کې 382 دي. مخکې ترې د 15 څخه زیاتې افغانۍ چې څومره وي پیسې ترې ویستلی شوي، خو اوس دغه سیستم اپډیټ شوی دی. کله چې ملګرو تاسو په ویستلو باندې کلیک وکړئ، تاسو ته 2 اپشن درکوي. لاندې چې کله تاسو راغلی د تادیه میتود اضافه کړئ، په دغه اپشن چې کله تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو ته 2 ډوله اپشن راځي. ګورئ ملګرو، یو درته راځي ایم پیسه او بل درته راځي موبایل ټاپ اپ. نو تاسو ترې ایم پیسه باندې هم پیسې ویستلی شئ او موبایل ته هم لیږلی شئ. کله چې موبایل باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو خپله شماره ورسره ولیکئ. خپل د موبایل شماره به دغه ځای کې تاسو ولیکئ. نو زه خپله شماره د موبایل دلته لیکمه. نو کله چې ملګرو تاسو دلته خپله د موبایل شماره ورته ولیکئ، دلته به تاسو 0 سره نه لیکئ. کله چې شماره مو ولیکله 0 نه پرته، نو په لاندې تسلیم اپشن ښکاري، ګورئ تاسو ته لاندې تسلیم اپشن راځي، په دغه به تاسو کلیک وکړئ. نو زه دلته کلیک کوم. دا د ملګرو ما خو دغه شماره مخکې ورسره زیاته کړې ده، اوس یې ځکه نه اخلي. تاسو به شماره ورسره ولیکئ، لږ بیک به راشي. اوس تاسو دلته بیا ښکاري د موبایل په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو د شماره تغییر کولی هم شئ. دغه ځای کې ګورئ تغییر، تاسو دلته شماره تغییرولی هم چې کله مو بیا ایډیټ پکې وکړئ، شماره کې لاندې تسلیم اپشن ښکاري، په دغه به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ ملګرو، اوس به تاسو دلته بیا په دغه اپشن کلیک وکړئ. اوس به تاسو په تایید باندې کلیک وکړئ. کله مو چې تایید باندې کلیک وکړ، اتوماتیک به دغه پیسې ستاسو موبایل ته لاړې شي. ګورئ ملګرو، فی الحال ماته 380 افغانۍ لاړې. دوی یو څه افغانۍ په خپل اکاونټ کې بیرته پاتې کېږي، خو هغه لاس یې 60 افغانۍ. ګورئ ماته 22 افغانۍ پاتې شوې. انتظار کوو تر څو دغه افغانۍ ماته ورسېږي. اوس به ماته میسیج راشي. دا د ملګرو تاسو ته ښکاري چې ماته اتوماتیک میسیج راغی، دغه افغانۍ تاسو ته ښکاري 400 افغانۍ ماته راغلي. د حکومت کوم ټیکس چې دوی کټ کوي د شبکې له طرفه 15 افغانۍ، هغه هم دوی وړاندې له وړاندې کټ کوي او تاسو ته پوره افغانۍ درلېږي. ماته اوس اکاونټ تاسو ښکاري چې 368 افغانۍ ماته اوس ورسېدي. 8 افغانۍ زما اول په اکاونټ کې وي او 380 ماته اوس ورسېدي. دلته تاسو ته ښکاري چې دغه افغانۍ ماته لاړې. نو دغه اپلیکیشن بالکل 100% حقیقي دی، تاسو ترې پیسې ویستلی شئ. زه راځم تاسو ته په اکاونټ کې درښایم خپل سیم کارت کې چې ما پیسې ترې ویستلې دي که نه. دلته تاسو زه پیسو په دغه معلومولو کوډ درښایم. تاسو ته ښکاري چې ملګرو 368 پیسې موږ ته ورسېدې. 8 روپۍ ما مخکې اول پکې 8 افغانۍ او 368 اوس راته ورسېدې. نو تاسو ته ملګرو ما ثبوت درښودو، په دغه طریقې تاسو دغه اپلیکیشن څخه پیسې ویستلی شئ. نو ملګرو دا به زموږ نننۍ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو ته خوښه شوې وي. که مو چیرې ویډیو خوښه شوې وي، دا ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. نو ملګرو ویډیو لایک ډېر ضرور دی، تاسو ویډیو ضروري لایک کوئ تر څو زموږ تشویق شو وهڅوو د نورو ویډیوګانو جوړولو لپاره. نو مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.